السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او د مایکروسافټ ورډ اووم درس تاسو ته وړاندې کوم. نو رابسو مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو او کوم ځای پورې چې موږ تاسو درس ویلی و او هلته به راسو یو ټیبل به جوړ کړو. مثلا دا ټیبل موږ جوړ کړو. نوم ورد اکسل ورد اکسل فوتوشاپ. دا ټیبل موږ څنګه جوړ کړو. نو راځو دلته د لیاوټ برخې ته او تر کوم ځایه تر دې ځایه موږ نو رابسو ایټوفیټ څه کار کوي. موږ به ماوس دلته ودروو او رابسو دا به وکیکو. نو ایټوفیټ اولنی داسې کله وکیکو موږ ته به دا ټول څه شی ټیبل چې ده هغه د نوشتو په اندازه به یې موږ ته وړ او غټ پرېږدي. مثلا نوم و دومره ده او فوتوشاپ د غټ ده هغه یې غټ پرېښوده. بیا به راسو ورته ووایو ایټوفیټ وینډو. نو دغه ټیبل چې ده موږ ته د دغو وینډو په څه شي باندې اندازه باندې جوړ کړئ. مثلا کوم ځای پورې چې موږ تاسې صفحه لرو نو تر هغه ځایه پورې څنګه سو موږ تاسې ته یې جوړ کړه. او بیا راځو ورته وایو فکس کالم ویت او دا څه کار کوي. دا کار کوي. مثلا که زه دلته اوس ولیکمه، البته دې خانه کې لیکم، دا مخکې څنګه ده فټ سوې ده. نو ځینې وخت موږ تاسو نوشته کوو او هغه مخ ته ځي. دغه کالم چې ده دا مخ ته کش کوي او غټوي یې. نو کله چې موږ تاسو دغه ورته وکیږو فکس کالم داسې کله وکیږو او دلته موږ تاسو نوشته وکړو نو موږ څه شي هغه کالم به نه راته خرابوي او موږ ته به کته فقط کالم کش کوي په دې رقم باندې. دا هم پاکوو څه ناڅه. نو دا څنګه سو دا درې برخې سوې او وروسته له هغه موږ لرو که دلته چیرې ماوس ورباندې کیږدو موږ ورته وایو دا څنګه که دا خانه موږ ته غټه که په دې رقم باندې روس. او که ورته ووایو په دا بله خوا باندې وړه او یا څنګه که غټه که نو له دې ځایه هم کولی سو دا کار ورباندې وکړو. او که دلته دغه کالم او روس دې موږ څنګه یې وړ و غټ وي بې اندازې وي په دې رقم باندې. نو کله چې ورته ووایو چې روس موږ ته څنګه که په خپل اندازه باندې جوړ که یا کالم موږ ته کالم تغییر ورکوو. کالم موږ ټول فکس که په یو اندازه باندې که. نو اول به راځو روس به وکیږو. ګوره روس ټول څنګه کړو په یوه اندازه باندې کړو او بیا ورته وایو کالم هم موږ ته ټول په یوه اندازه جوړ کړه. ګوره چې ټولو فاصلې په یو رقم باندې موږ ته
جوړې کړې. او وروسته له هغو راځو څه کوو، الیجنمنټ چې موږ تاسو چیرې ویلي وو په هم کې دلته هم څنګه کړی ویلي وو، که موږ ورته وایو چې دا نوم څنګه که یا دا ټول روس ټاکم او ورته وایم دا څنګه مابین ته یې که یا ښي طرف ته که او یا چپ طرف ته یا مابین ته که په دې رقم باندې که، ولې موږ ته څنګه سو بیا هم مابین ته سو خو په له پاسه مابین ته نه دي، پورته فاصله کمه ده او کته اضافه ده ډېره ده، که لږ کته نور هم کش کړو نو ښه به معلوم سي په دې رقم. او دلته موږ بل هم لرو اوس په لیاوټ کې موږ کولی شو له دغو نه یې ښه تنظیم کړو، ښه رقم جوړ کړو، مثلا ورته وایو ټول مابین ته راوله دا راغی ټول ورته ټاکم کنټرول زید، بیا دا ټول ورته ټاکم او ورته وایم ټول څنګه که له ټولو خواوو یې تنظیم که، د څلورو خواوو نه تنظیم سو او په مابین کې قرار ونیو. که ورته وایو کته خواته دې کونج ته دې کونج ته نو هرې خواته چې ستاسې زړه وي هلته څنګه کېږي تنظیمیږي. بل راځو ټکسټ ډایرکشن څه کار کوي، دغه که چېرته موږ وغواړو دا نوم په بل رقم واړوو، مثلا دلته ماوس ایښی دی دا مو کېږده، ګوره سي نوم پورته خواته واوښت، که بیا ورته ووایو دې خواته یې واړوو نو په دې رقم واوښته، او که موږ ټول سلیکټ کړو بیا ټول هم راته اړوي، خو موږ خاص دلته ماوس ایږدو او بیا ورته وایو دا څنګه که واړوه په دې رقم باندې ګوره چې دغه ډایرکشن موږ ته انجام سه. او وروسته راځو سیل مارجنز. سیل مارجنز څه کار کوي، سیل د یوې خانې لپاره څه کوي، سیل مارجنز موږ مخکې هم درلودو چې هغه سیل چې هغه پیج مارجنز و. پیج مارجنز یعنې کله کومه صفحه پرنټوي او د هغو سایز له یو طرفه بل طرفه دا ټول تنظیم سي په هر ځای کې چې غواړئ هلته قرار ونیسي. نو دلته موږ خاص د سیل مارجنز هم لرو، یعنې د یوې خانې مارجنز هم برابرولی سو. غواړو د دې خانې مارجنز موږ برابر کړو، دا به اوکې کړو، دلته به ورته ووایو دغه لیکنه له پاسه څومره فاصله ولري له څنګه له یو څنګه بله او له کېنه، نو ټاب دلته ورته ټاکو، دلته به موږ اوکې کړی وي په دې خانه کې، البته ماوس به مو ایښی وي. نو کله چې موږ څه کوو ټاپ لخوا فاصله اضافه کوو نو دلته موږ ورته وایو 5. نو فاصله بې حده اضافه سو ده، نو هغه وخت کې تغیرات عملیږي چې موږ څنګه وکړو اوکې ورباندې ووایو. نو سیل وایو دلته موږ ورته وایو څنګه وکړه، دومره له ټاب نه که دومره له باټم نه که، مثلا دا اضافه کوم او دومره له لیفټ نه که او څنګه یې که دومره یې له دې خوا نه که. ګوره چې موږ ټولې خواوې موږ ته څنګه کړې موږ ته معلومې کړې، که یو وارې دا ټول سلیکټ کړو او دلته ورته څنګه ووایو د دې خوا نه یې کړو، نو اوس که موږ د سیل مارجنز تغیرات انجام کړو موږ ته به څنګه سي ښه معلومات وسي په دې رقم باندې اوکې. نو موږ ته معلوم سو دا څنګه سو، له دې خوا څومره فاصله پیدا کړل له دې خوا او له دې خوا، نو د یو نوشتې له یو بل طرف نه فاصلې په سیل مارجنز کې څنګه کې تنظیمېدای سي. بل موږ راځو سورټ لرو. سورټ مخکې هم موږ ویلی ده او دلته هم څنګه کوو بیا وایو. نو موږ ورته وایو سورټ په څه شي کې راته برابر کړه، په توشاف کې یا دا کوم دلته موږ عناوین ورکړي دي دا عناوین دلته موږ ته هم را اړوي، دا یوه لار.
او زه راځم یو وارې دلته څنګه کومه څه پورته کوم دې رقم او ډایرکشن یې بیرته سموم د دې هم سموم ښه دا به اوکې کړو دا به ټول سلیکټ سي او دلته ورته ووایم مابین ته که البته دا به ورپورته کړو په دې رقم نوم به څه شی سي عبدالله احمد محمود نو که دا ټول غواړو موږ څنګه کړو تنظیم کړو مابین ته نو په دې رقم باندې موږ ټول سلیکټ کړو او ورته ووایو مابین ته تنظیم کړه ورډ کې څو نمرې اخیستې دي مثلا 15 او 14 50 اکسل کې څو اخیستې دي 45 15 او 40 توشاف کې توشاف په ځای باندې موږ څنګه کوو یو ټوټل علامت راولو ښه د خانه کې ورکوو څنګه سي مابین ته راسي په دې رقم دا ټول سلیکټ کوو موږ ورته وایو بولډ یې هم که تر څو د نوشته یو څه ښې موږ ته ښکاره سي او که دغه ځای فونټ ورته بدلوی هم کولی سي خپلې خوښې فونټ ورکوی سي نو راځو دلته ګورو بیرته لیاوټ ته راځو او سورټ کې موږ څنګه کوو کالم 1 یو وارې دا له سلیکټ نه باسو ماوس مې هم خراب ده او بیا راځو سورټ ته دلته ګورو چې 1 2 3 موږ ته کړی دي نو دلته موږ ته وایي چې په نمبرو کې غواړئ او که په څه شي کې غواړئ که په ټکسټ کې په لیکنه کې غواړئ چې دغه برابرول انجام کړي موږ ورته په لیکنه کې غواړو ښه یو اسنډینګ ده یو ډسنډینګ ده که اسنډینګ کې اوکې کړو نو څنګه به سي موږ ته به احمد عبدالله محمود نوم نو دا موږ ته څنګه که نوم یې کته راوست او نوم ښه عناوین یې هم څنګه کړه تغییر کړه نو دا موږ څنګه کوو چې عناوین موږ ته تغییر نه کړي بیرته به راځو سورټ ته دلته باید دا وکړي که دغه علامت موږ اوکې کړو بیا به څنګه کړو زموږ هغه څه شي ده نوم چې ده یا عنوان چې ده هغه به څنګه کوي نه به یې بدلوي نو زه دغو ته یو وارې څنګه کوم یو رنګ هم ورکوم او ښه دلته راځم یو بل رنګ هم ورته ټاکم مثلا دا رنګ څه ښه دلته زه اوس بیا ورته وایم بیرته راځمه سورټ او کالم 1 ټاکم ټکسټ اسنډینګ بیا کته راوست بیا ورځم سورټ ډسنډینګ په دې رقم باندې څه بیا ورځم یو وارې ټوټل نو دلته موږ څه کولی شو په اوس دلته په هره خانه کې چې که د نوم په خانه کې وغواړو د وورد یا اکسل یا ټوټل نو موږ ته هغه څه کوي هغه برابرول انجاموي زه ورته وایم د نوم په خانه کې موږ ته په ټکسټ کې دا کار وکړه له اسنډینګ ته یې شروع کړم الف تر یا پورې راته برابر کړه بیا یې له یا تر الفه برابر کړه که اسنډینګ ورته وټاکمه او اوکې ورباندې وکړم نو په دې رقم لکه دا اوس چې ده دا به سي او که ډسنډینګ یې کړمه ګورو به چې احمد به کته ځي او محمود به څنګه کړي پورته ځي لکه اوس ګوره په عنوان باندې اوس کار در ونه لوده که نه یې دغه نوم چې ده اول نوم د ده باید کته راسي خو ولې نه راځي چې موږ هغه کار
نه ده کړی. پام دی په عنوان باندې کار نه لري. خاص کوز احمد عبدالله او محمود موږ ته کادو پورتولې. نو که وغواړو چې عنوان یې هم موږ ته سورټ کې تنظیم کې راته، نو بیا به کله سورټ ته راسو او نو هیډر رو که دا ورته وټاکو، بیا به موږ څنګه کې عنوان به هم موږ ته کاته پورته بوځي. لکه اوس بل موږ لرو ریپیټ هیډر رو. دا اوس څنګه ده کار نه کوي. نو کله چې موږ وغواړو کار وکړي او دا څه شی ده، څه کار کوي، موږ د دې لپاره دوه لارې لرو. یوه لارې دا ده چې موږ تاسې صفحه که دا غټه وي، مثلا دا یوه صفحه اوس موږ څه لرو، یوه پیج لرو. نو که دا صفحه د موږ غټه وي، نو موږ به څه کار کوو، یو وار به دا سلیکټ کړم او زه به یو دوه درې صفحې جوړې کړم. څو صفحې شوې؟ 5 صفحې موږ اوس پیدا کړې. نو که اوله صفحه کې موږ عنوان لرو، یو څه ته مې عنوان ورکړی، دا زموږ عنوان څه. نو دومې صفحې ته به راسو، څه شی ده، سپین خط. څه لرو؟ عنوان نه لرو. نو دلته که څه شی ولیکو نه پوهېږو چې دا څه شی ده او دا څه شی ده. نو دویمه، درېیمه تر 5مې صفحې موږ دلته عنوان نه لرو. لارې څه دي؟ یوه لاره دا ده چې راشئ دا به کافي کې مکمل، هلته به راسئ په اوله صفحه کې به دویمه صفحه کې به پیسټ کړئ، درېیمه، څلورمه، خو دا کار به یو څه سخت وي. نو بل وخت چې غواړئ کوم تغییر په دغو عنوان کې راولئ، ټولو صفحو کې به هغه عنوان نه راځي. نو ښه لاره یې دا ده چې موږ راسو دلته ماوس ودروو او موږ ورته ووایو چې وکړه. ګوره چې کله ماوس ورته ودروو او صفحې د موږ اضافه سوې، نو ریپیټ هیډر رو دا هم روښانه شو. نو اوس به دغو باندې موږ په خط یو کلیک وکړو او را به شو دوهمې صفحې ته. نو وبه وینو چې دا عنوان موږ ته په دغو رنګ او سټایل کې اضافه شو. تر 5مې صفحې پورې د عنوان په هره صفحه کې ځان ځان موږ اضافه او چاپېږي. نو که دلته موږ څنګه وکړو، دغو اولنۍ عنوان کې تغییرات راولو، مثلا د رنګ تغییر راولو. غواړم دلته څه رنګ ورکړم، دا رنګ ورکړم او شاته یې یو سور رنګ ورکړم. که اوس کاته راسو او دویمه صفحه وګورو، څنګه به یې په ټولو کې به دغه تغییرات اعمال شوي. نو ښه لاره دا ده چې اوس هم کومه وویله چې ریپیټ باندې موږ دا کار وکړو. او بل راځو څه شی لرو، کنورټ ټو ټکسټ. مخکې موږ یو درلوده چې ټکسټ څنګه کوو، کنورټ کوو ټیبل ته. اوس بیا لرو چې ټیبل کنورټ کوو ټکسټ. اوس دغه زه لرم، دا ټیبل ده، صحیح ده. دا غواړم زه کنورټ کړمه لیکنې ته، دغه ټیبل یې څنګه کړمه، لرې کړم. که چېرته موږ ورته اوکې وکړو، ګوره ټیبل یې ورک شه او خاص څه شی پاتې شوه، نوشته یې موږ ته پاتې شوه. بېرته کنټرول زیډ پخواني حالت ته راګرځو او بیا راځو کنورټ ټو ټکسټ. ښه، دلته یو خو دغه پاک شه، صحیح ده. نو که بل دغه ورته اوکې کړو او داسې ورته ووایو زموږ نوشتې ټیبل خو به پاک شه، نوشتې به مو په دې ډول باندې کاته راولي. بېرته کنټرول زیډ ووایو، خپل عادي حالت ته ګرځو، بیا لیاوټ او کنورټ. ښه، بل راځو دا اوکې کوو. دا هم چې کله اوکې کړو، په دې رقم باندې فقط یو نښانک به په مابین کې واچوي او نور به موږ ته په دې ډول باندې کنورټ دا ټیبل به لیکنې ته کنورټ شي. بیا به راسو څه به وکړو، کنټرول زیډ به ووایو او لیاوټ ته به راسو. لیاوټ کې به بیا کنورټ ووایو. ښه، ادر کې دلته هر علامت چې ورکړې، د دغو خانو په مابین کې به هغه علامت موږ ته څنګه شي، راسي. که اوس موږ ورته ووایو آرټ، پښتو د کیبورډ مې ښه آرټ، ورته ووایو د هرې خانې په مابین کې کوم خط چې جدا شوی، په دې باندې موږ ته جدا کړه. ګورو نوم په مابین کې آرټ راغی، ورد، ټوټل اکسل، د ټولو په مابین کې دا راغله. کنټرول زیډ بېرته اصلي حالت ته ګرځم، لیاوټ ته راځو او څنګه شو، دا کار خلاص شو. بل موږ لرو یم جوړ کړه. نو څه شی لرو موږ، بل فرمولا لرو. فرمولا د ریاضي کارو لپاره استعمالیږي په مایکروسافټ ورډ کې.
نو کله مو داسې خلاص کړه موږ ته چې وایي دا مساوي چې دا میش په فورمول کې شرط ده په مایکروسافټ ورډ کې مساوي باید ولرو سم معنا چې د جمع ده نو لیفت څه ورته وایي چې دا جمع که موږ ته له چپې خوا نه کوم نمبر چې موږ لرو یا کوم حساب چې لرو دا موږ څنګه کړه جمع کړه په کومه خانه کې چې موږ ماوس ورته درولی ده نو کله چې اوکې ورباندې وکړو دا به څنګه چې اتومات به موږ ته ټوټل نمبر یې راواخلي شپږ څلوېښت په ورډ کې دی او 50 په اکسل کې دی جمله څو نمبرې سوي دي 96 سوي دي که دلته موږ تاسو تغیرات پکې راولو دا 40 کړو بیا راسو دلته نو دا به څنګه کې دلته به تغییر لکه د اکسل ورنه کړي موږ یو وار بیا راځو دا پاکوو او دلته ماوس دروو فورمولا ته راځو او څه ورته ویل لیفت نه یې راته جمع کړه په دغه خانه کې څو شو شپږ اتیا سو جمله او بیا ورته وایو چې دا د محمود چې دا هم راته جمع کړه بیا فورمولا ته ورځو خو دلته اوس فورمول فرق وکړه سام خو جمع سو اباو نو دلته وایي چې موږ ته څنګه کړه جمع یې کړه له پاسه دا خانه دلته را جمع کړه موږ ورته وایو نه هسې مه کوه ځکه موږ به بېرته مخکنی فورمول ورته ولیکو لکه ما کاپي کړی و سام لیفت بیا هم دغه راته جمع کړه د چپې خوا بیا موږ ته څنګه سي بیا به جمع سي بیا به ماوس دلته کېږدو او را به سو فورمولا ته بیا موږ ته اباو له پاسه جمع کړه دی وایي زه ورته نه له لیفت نه جمع کړه نو بیا اته څلوېښت سو که دلته بیا ورته ووایو چې دغه درې چې دي په دغو ځای کې موږ ته څنګه کړه له پاسه هم جمع کړه فورمولا اباو پخپله راځي اوکې ووایو جمله څو سوې دغه درې د دغو ټولو جمله بیا څو سوې 214 سوې نو دغه فورمول سو په دې کې موږ نور هم لرو لکه منفي ده ضرب ده همداسې ډېر نور فورمولونه لرو اف استعمالیږي او مثلا نور ډېر شیان دي چې هغه به په راتلونکي کې انشاءالله موږ تاسو څنګه کړو ووایو او دا درس مې تر دې ځایه و خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي نو زموږ چینل مه هېروئ او چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او خپل نظرونه په کومنټ کې راته پرېږدئ فعلا سپارم د اتم درس لپاره بیا راځو انشاءالله